محمد ناصر خان او د هغې میرمن نصیب ناصر د خیبر پښتونخوا د کرک د سیمې سره تعلق لري او د تیرې یو نیم لسیز راهیسې د امریکې په کیلیفورنیا ریاست کې ژوند کوي. دوی خپله رشته د ګاډي د پایو په رنګ بلي او د ژوند د سفر هره لویه وړه فیصله د یو بل په مشورې سره کوي. که د کور معاشي مسلې وي او که د ماشومانو مسلې وي چې هر څه خبره یې هغه ډیسیشن زموږ دواړو په د شریکه باندې وي. موږ دواړه یو بل سره مشوره کوو، دا نه چې دا سړی دی او فیصله بس چې دی یو ځل وکړي نو هغه به فاینل فیصله وي، نه موږ دواړه په شریکه باندې فیصله کوو کور والا. میرمن نسیم د کیلیفورنیا په ډیلی سیټي کې د مشرانو لپاره جوړې یوې ادارې کې د مینیجر په حیث کار کوي او دې ترڅنګ د خپل کور زیاتره ذمه دارۍ هم په خپل سر اخیستې دي. نو پهله به خو زما ماشومان ورکوټي وو، زه به کور کې مې دغه کوله. 2017 نه بیا ما خپل جاب شروع کو، زه خپل ډرایوینګ کوم، خپل ماشومان سکول ته بوزم، ډاکټر اپوینټمنټ وی الته بوزم، ګروسری وغیرہ ارڅه زه خپل د هسبند هیلپ کوم او بانک کې څه کاری کنه هغه تم زما نو بیلونه میلونه چې دی هغه ټیک کیرم ز کوم نو ټول کار لکه زما په دغه دی. د ناصر خان مطابق صنفي توپیر د یوې ټولنې په پرمختګ کې لوی خنډ وي. باچا خان بوي کته د یو کام د انټلیکټ لیول ګوري نو دا وګوره چې هغه خپل خزو سره څنګه رویه ساتي. نو ترسو چې صنفي فرق د منځ نه وی لاړ نو دواړه صنفونه چې دي دا برابره ترقی نشي کولی. نو چې دا دواړه برابره ترقی کوي نو دا دواړه خپل کور، خپل معاشره، خپل وطن د دې پرمختګ دپاره ډیر په بهتره طریقه کار کولی شي. نوموړي زیاتوي چې د ښځو د فیصلو اختیار د هغې د معاشي ازادۍ سره تړلی دی. سماجی او معاشي ازادي ترڅو چې ښځې ته سماجی او معاشي ازادي نشي ملاو تر هغې هغه په ټولنه کې خپل رول نشي لوبولی. زما مور په ډیر سخت حالاتو کې په تخت نصرتي کې زما په خویندو باندې د هلکانو په سکول کې سبق ویلی او هغوی ته دا موقع ورکړې وه چې هغوی خپل تعلیم وکړي او بیا د خپل ژوند او د مستقبل فیصلې په خپله وکړي. نو زما پرورش په یو داسې کور کې شوی دی چې دا ما شروع نه د خپل مور نه د خپل خویندو نه زده کړي دي چې په صنفي فرق باندې موږ یقین نه لرو. ښاغلی ناصر خان وایي چې په کور کې خپلې ذمهوارۍ د یو بل د آرام او د وخت د شتون په مناسبت سره تقسیم کړي. کله داسې چې زه د شپې لیټ راشم کور ته یا لیټ اوده شم او دا ارلی کور ته راغلي ارلی اوده شوي نو سهار چې کوم کارونه کون وي نو چونکې دا ارلی پاسي نو دا لاړه شي هغه کارونه ترسره کړي او که بیا داسې څه کار وي چې هغه زما کولو ضروري وي نو بیا هغه زه کوم. نو تقسیم زمونږ داسې دی چې هغه د خپل د یو بل د ټایمینګ او اویلیبلیټي په بنیاد باندې وي. د میرمن نسیم ورندار فرزانه اقبال په سکول کې استاده ده، وایي چې د ښځو په کورنۍ فیصلو کې اختیار واحد د تعلیم له لارې یقیني کیدی شي. ښځو ته هغه اپورچونټي ملویږي چې کوم سړی ته ملویږي، ځکه چې دا زمانه په مخ ته روانه ده چې موږ څټه والا زمانه چې کومه وه هغه خو تېره شوله، هغې ته د ایجوکیشن دومره هغه نه مو امپیکټ. اوس چې څومره مخ ته ځي نو موږ ته پکار ده چې موږ خپلې لوڼه چې کومې دي چې هغو ته هغه اپورچونټي ورکړو چې هغه زمانو ته ورکوو. په دې اړه د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر انور عالم په خپله یوه څېړنه کې وړاندیز کوي چې یوه باطالمه، باروزګاره او با اختیاره مور د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه رول ماډل ثابتېدی شي. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.